أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلامونه او درنښت مې ومنئ. زه رحیم الله فکور د ویناوالۍ څخه د ویري کنټرول دورې په 2مه جلسه کې ستاسو قدرمنو په درنه چوپړ کې یم. د الله سبحانه وتعالی څخه ډېر خوښ او خوشحاله یم چې د دغه خدمت جوګی ګرځولی یم. دا جلسه مو ځانګړې کړې ده د عزت نفس پوهاوي ته چې تاسو ګلونه په دغې موضوع باندې مکمل وپوهیږئ. ګورئ، کله چې د عزت نفس خبره منځته راځي، په تاسف سره باید ووایم چې اکثریت اغلبه ټولنه په دغې موضوع باندې یا نه پوهیږي یا که پوهیږي د دغې موضوع نه داسې تفسیر ورته نه دی شوی چې هغوی د ځان ته یو څه ارزښت ورکړي. او اساسي خبره دا ده متاسفانه چې پښتنه ټولنه په دغې ټولنې کې هغه دود، کلتور او فرهنګ او په دغې ټولنې کې د یو انسان د ماشومتوب نه راغټېدل ټول په هغه اساساتو باندې کیږي چې ځینې دودونه البته کیدای شي چې دغو دودو ته داسې ناسم دودونه هم ووایو. دلیل په دې شي چې یو نفر د ځان ته ارزښت نه ورکوي بلکې مقابل لوري ته د ارزښت ورکوي. ګورئ، کله چې تاسو ماشومان یاستئ، یعنی ټوله خبره په عزت نفس باندې نن راڅرخوو او مهمه، اړینه او اساسي موضوع ده. کله چې تاسو ماشومان یاستئ، په کورنۍ کې دغه کورني ماحول، چاپیریال جوړښت داسې شوی دی چې تاسو د ځان نه غټانو ته احترام وکئ. په دواړو سترګو قبوله خبره ده، د ځان نه به غټانو ته موږ احترام کوو. دا زموږ نه، د پښتنې ټولنې نه، بلکې د رسول صلی الله علیه وسلم سنت دی چې لویانو ته احترام او په کشرانو باندې شفقت باید موږ وکړو. ولې؟ اساسي خبره هلته ده. لویانو ته چې زه احترام کوم نو هلته به ځان زه محترم ګڼم. خو متاسفانه پښتنې ټولنې کې داسې یو جوړښت بیا شوی دی چې لویانو ته به احترام کوي خو ځان به هیڅ نه ګڼې. او کله چې ته غټېږي، کله چې تا عمر ډېرېږي، مکتب ته ځې، مدرسې ته ځې، پوهنتون ته ځې، د دنج چاپیریال کې بیا هم همدغه مسله ده. ځان درنه هېر دی خو نورو ته احترام کوي. خو مخکې دې نه چې په دغې موضوع باندې وغږېږو، الحمدلله ثم الحمدلله د تیرې یعنې لومړۍ جلسې نه د دوستانو نظریت واقعیت ماته ډېر جالب و. یعنی د دې موضوع نه چې په تیرې جلسې کې موږ تاسو پرې بحث وکړ او هغه د ویرې پیژندنه وه چې کله تاسو ویریږئ، که د هر څه نه ویروي، خصوصا چې دلته زموږ او تاسو بحثونه په ویناوالۍ دي، کله چې تاسو د ویناوالۍ نه ویریږئ ستاسو په مغز کې څه پیښیږي. دې موضوع د دوستانو سره ډېره مرسته کړې وه او نظریت دومره جالب و چې اکثریتو دا خبره کړې وه چې استاد فکور کاشکې په دې موضوع باندې زه 1 کال، 2 کاله، 5 کاله، 10 کاله مخکې پوهېدلی. ولې؟ ځکه وایي که زه پوهېدلی نو دغه موضوع به ما کنټرول کړې وه، مغز به ما کنټرول کړی و، د مغز کنټرول به دلیل په دې شوی و، یا مثلا زده کړه به ما کړې وه او دا به دلیل په دې شوی وه چې زه نن د ویناوالۍ نه نه وی ویریدلی او موږ نه ویریدلی. خو زه څه وایم چې ماهي هر وخت تاسو د اوبو نه ونیسئ هغه تازه وي. نو خبره دا نه ده چې تاسو د 1 کال، 2 کاله، 3 کاله، 5 کاله وروسته پوهېدلی یاستئ. اوس چې پوه شوي یاستئ او د دې موضوع پسې نه ګرځئ، زده کړې پسې نه ګرځئ، د علم او علمیت پسې نه ګرځئ، په ویناوالۍ کې او د ویناوالۍ په برخه کې د پوهې پسې نه ګرځئ، دا بیا سخته خبره شي. بناء انشاءالله العزیز چې د لومړۍ جلسې شانته د دې جلسې نه هم ډېر څه تاسو زده کړئ. ډېر اړین، ډېر اساسي او ډېر مهم موضوعات مې تاسو ته راټول کړي په دې جلسې کې. یو څه بل چې زه باید اشاره ورته وکړم هغه دا ده چې موږ یو اصطلاح لرو په نام د درسي تعامل، د تدریس تعامل دی. یعنی دا اصطلاح تاسو تر اوسه نه ده اورېدلې او دا په ډېرو ځایو کې په عامې ټولنې کې نشته دی. دا په خاصو ځایو کې، په هغو ځایو کې چې هلته مسلکي استادان دي، هلته مسلکي روزونکي دي،
دغه د درس د تعامل یا د تدریس د تعامل خبره کولی شي. دا په عامو ځایو کې نشته دی. د تدریس تعامل په دې معنا چې تاسو پرې پوه شئ په دې خبرې، په دې معنا چې څه شی د څه شي شت باید یو ځای کړي تر څو زده کړیال یا ستا شاګرد هغه موضوع زده کړي او د هغې د تطبیق په اثر کې وکړی شي یو ځای ته ورسیږي. بناءً هغه تعامل چې دغو زده کړو ته ما ورکړی دی الحمدلله ډېرې پایلې او نتیجې لرلې دي او انشاءالله العزیز چې دا جلسه به هم تاسو ته ډېره مثبته تمامیږي. ځان ته ارزښت یا عزت نفس په څه معنا؟ ګورئ، موږ او تاسو په ټولنې کې ژوند کوو او الله سبحانه وتعالی په قرآن عظیم شان کې د اسراء مبارک سورې په 80 مبارک آیت کې راځي، وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولقد کرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. یعنی دا مهمه خبره ده، ډېر اړینه او اساسي خبره ده چې الله سبحانه وتعالی انسان ته وایي چې ولقد کرمنا بني آدم، انسان ته بني آدم ته کرامت ورک، وحملناهم في البر والبحر. دا ډېر اړینه مسله ده چې انسان ته د دې ځواک ورکړه چې په وچې او لمدې باندې دا برلاسی وحملناهم في البر والبحر د سوارلی حالت دی، یعنی چې په وچې او په بحر باندې دته موږ حاکمیت ورکړی دی. ورزقناهم من الطیبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضیلا. د ټولو مخلوقات نه افضل شوي. دا د الله سبحانه وتعالی پیغام دی موږ او تاسو ته چې موږ اوس څنګه ځان ته ارزښت ورکوو. ګورئ، ډیری پوښتنې چې ما ته راځي دا دي چې استاد فکور زه د فلانی 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 په مخ کې خبرې کولی شم، زه د خپله کورنۍ په مخ کې خبرې کولی شم، زه د خپله نږدې ملګرو په مخ کې خبرې کولی شم، زه د ماشومانو په مخ کې خبرې کولی شم، خو د فلانی مشر په مخ کې خبرې نشم کولی. زه د یو نوي محیط او نوي چاپیریال د نوو څو نفرو په مخ کې خبرې نشم کولی. ځکه یو نوي صنف ته ځمه د هغه نوي صنف د استادانو د شاګردانو په مخ کې خبرې نشم کولی. ولې؟ ځکه ته ځان ته ارزښت نه ورکوې. زه محترم یم من حیث د یو استاز، ته محترم من حیث د یو زده کړیال. یعنی که ته راشې په دې ذهنیت باندې ژوند وکړې چې زه محترم یم من حیث د یو زوی، زما پلار محترم دی من حیث د یو پلار، زه محترم یم من حیث د یو زده کړیال، زما استاز محترم دی من حیث د یو استاز، ستا ژوند به ډېر توپیر وکړي د نن سره، ډېر توپیر به وکړئ تاسو. ولې که چېرته ته په دې فکر یې چې زه محترم نه یم، زما مقابل لوری محترم دی، بیا به دا سخته خبره وي. او دغه ځان ته ارزښت نه ورکول تاسو ته د ماشومتوب نه جوړ شوي دي. ځکه پلار، مشر ورور، تره، ماما، کاکا، دوی ته تا احترام وکړه، مقابل لوري تاسو ته متاسفانه احترام نه کوو، تا دا وانګېرله چې یاره سړی زه رښتیا هم د احترام وړ نه یم، زه نو څوک یم چې زه د احترام وړ شم. ګورې، خبرې مې ډېرې اساسي دي. ما تاسو ته په لومړۍ جلسې کې دا خبره وکړه چې نوټونه به ترې اخلئ، نوټونه به ترې اخلئ، نوټ به اخلئ چې په تاسو سره دا خبرې پاتې شي، تاسو د دې خبرو نه مثبته ګټه واخلئ. کله چې کاکا، ماما، خاله، ترور، پلار، مور، ورور دوی ته احترام کوي او مقابل لوری چې دوی دي تا ته احترام نه کوي، ته داسې انګیرې چې یاره سړی په رښتیا هم زه شاید د احترام وړ نه یم. کله چې ته غټېږي دا خو دې په ذهن کې حق شوې خبره ده، په ذهن کې دې لیکل شوې خبره ده چې یاره سړی زه د احترام وړ نه یم. او څومره چې ته غټېږي دا خبره تا سره پاتې کېږي او تا په ذهن کې، تا په مغز کې دا ژورېږي نوره هم. بناءً اساسي خبره څه ده چې ته دغه باور نور د منځه یوسي، او په دې جلسې کې به دا باور زه تا ته د منځه وړم. د قرآن عظیم شان د آیتونو په استدلال باندې به دا باور ته انشاءالله العزیز له منځه وړي. ښه، اوس برتري د انسانانو په څه شي باندې ده؟ ګورئ،
برتری د انسانانو په چی باندې ده. یو خو هلته الله سبحانه وتعالی ویلي چې انسان ما خلق ممن خلقنا تفضیلا، دا ما خلق افضل می خلق، فضیلت می ورک په ټول موجوداتو باندې منګه افضل انسان افضل خلق کړی ده. دا مسله وشو. ورپسې د 3 مبارکې سورې په 4 مبارک آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم. ګورې دا ډیره مهمه خبره ده. یعنی انسان په دې معنا نشو چې مشر، سیاستمدار، یو قومي مشر، یو سپینګیری دا دی احسن خلق شوی او زه او ته چې ځوانان یاستو، زه او ته چې په ټولنه کې ژوند کوو، موږ او تاسو د احسن نه یاستو خلق شوي. ګوره که ته مکتب کې، که ته مدرسې کې، که ته پوهنتون کې، څومره چې تا استاد محترم دی ته هم محترم یې، ځکه ته خو الله سبحانه وتعالی تا ته احترام درکړی دی. تا ته ویلی دي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ته مې په بهترین شکل جمال باندې خلق کړی. الله جمیل و یحب الجمال. الله سبحانه وتعالی ښکلی دی، ښکلی خوښوي. یعنی دغه خلقت به ښکلی خلقت دی چې بیا هلته د انسان په اړه باندې مکمله خبره کړې ده. فی احسن تقویم، په بهترین جمال باندې، په بهترین شکل باندې ما انسان خلق. یو خو دلته تا برتریت معلوم شو. ما ته ځوان سپینګیری دا ټول یو شی دي، مشر کشر دا ټول یو شی دي، ځکه الله سبحانه وتعالی یو شانته خلق کړي دي. اوس دلته الله سبحانه وتعالی د حجرات مبارک سورې په 14 مبارک آیت کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای د تاسو کرامت، د تاسو نږدېکت ماته، د تاسو نه نږدې خلک ماته څوک دي؟ هغوی چې تقوا لري. سپینګیری به تقوا به نه لري، سیاستمدار به تقوا به نه لري، پیسه‌دار به تقوا به نه لري، غټ سړی به تقوا به نه لري، خو ته به ځوانې تقوا به لري. ته به داسې یو شخصیت دی، متقي شخصیت دی، دا چې الله سبحانه وتعالی ته نږدې شوي نو ټول دنیا ته به ته نږدې. بنان ان اکرمکم عند الله اتقاکم. نور به ماته دا نه وایي چې یاره استاد فکوره فلانی مجلس داسې یو مجلس و چې زه پکې وشرمیدلم، زه پکې وډار شوم، زه پکې دا خبرې نه دي نورې. ځکه ته او هغه نفر چې الله سبحانه وتعالی هغه هم خلق کړی دی، ته هم الله سبحانه وتعالی خلق کړی. او تاسو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. فی احسن تقویم یعنی انسان ته دا خبره کړې ده. د سند چې ځوانانو، سپینګیرو، د مشرانو، د فلان و فلان دا ډلې بیلې کړي نه. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. بنان دې خبرې ته په مغز کې ځای ورکړئ چې وروسته د دې نه به ته ځان ته ارزښت ورکړي. دا د ماشومتوب خبرې چې تا په ذهن کې تر ننه پورې وي، نن به ایسته کې د ذهن نه دي، نن به وباسې د ذهن نه دي، نن به وباسې د مغز نه دي. دا خبرې هیڅ مهمه نه دي، هیڅ اړینې نه دي، هیڅ خبرې نه دي. دا چې زه د محترم نه یم، مقابل لوری د محترمي ولې؟ زه الله سبحانه وتعالی توبه نعوذ بالله خلق کړی نه یم، هغه خلق کړی دی؟ نه، دا خبره نه ده. زه د الله سبحانه وتعالی مخلوق یم، هغه مخلوق دی. ما ته یې ویلي چې لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، هغه ته یې ویلي دي. بیا نو زه ولې د فلاني و د فلاني و د فلاني و فلاني نه وډار شم یا وشرمېږم یا بله خبره شي؟ نه، زه به د حق خبره کوم که په هر ځای کې وي. زه به خپله خبره رسومه، حق به رسومه که په هر ځای کې وي. بنان دا خبره اساس ده، دا خبره اړینه ده، دا خبره مهمه ده چې ته ځان ته څومره کوي اهمیت او ارزښت ورکړه. او ځان ته اهمیت او ارزښت ورکول دا هم د الله سبحانه وتعالی د نعمتو د شکر ادا کول دي. ګورئ که ته ځان ته ارزښت ورنکړې دا د یو خیانت کړی دی. ځکه هغه مقام چې تا الله سبحانه وتعالی درکړی دی، دا هغه مقام احترام تا نه دی کړی، هغه مقام تا محترم نه دی ګڼلی. نو بیا څنګه ته راځي وایي چې ولا زه شرمېږم او زه ډارېږم؟ تا خو هغه احترام نه دی کړی چې نن پورې شرمېدلی. تا ځان ته څه ویلي دي؟ هېڅ اصلا ځان ته اهمیت نه ورکوي، خود به ته شرمېږي، خود به ته ډارېږي. ولې ځان محترم نه ګڼې؟ ولې نه وایي چې زه باید تقوا غوره کړم؟ ولې نه وایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم؟ دا چې الله سبحانه وتعالی ته په تقوا باندې مخ کې، نو د الله سبحانه وتعالی ټول مخلوقات ته به ته مخ کې. دا روایت دی، دا روایت دی. یعنی ګوره وتعز من تشاء وتذل من تشاء.
عزت او ذلت د الله سبحانه و تعالی په لاس کې دی، د بل چا په لاس کې نه دی. ګوره که ته په دې فکر یې چې ما ته به عزت فلانی صاحب راکوي، نه درکوي دا عزت فلانی صاحب ته نه درکوي. عزت او ذلت د الله سبحانه و تعالی په لاس کې دی. او د عزت نفس خبر هم همدا ده. عزت ارزښت، نفس ځانته د ارزښت ورکړه. لاړ شه هغه آیت وګوره، وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت او ذلت دا د الله سبحانه و تعالی په لاس کې دی. نه دا د مشر، نه دا د سپینګیري، نه دا د یو سیاست مدار، نه دا د یو بل چې هغه مثلا تا مدیر دی، تا رئیس دی، دا فلان دی. نه نه نه، د دوی په لاس کې نه دی. دا دوی په لاس کې دا خبره نه ده. عزت او ذلت دا د الله سبحانه و تعالی په لاس کې دی. بنا دې خبرې ته باید متوجه شي چې د خپل عزت ځان ته ارزښت ورکول، که ځان ته د ارزښت ورکړه، په ځان د باور وکړه، په ځان د اعتماد وکړه، په هر ځای کې به ته ویناوالي کولی شي، ډاډه خبرې به کولی شي، په هر څومره مجلس کې چی. ولی که ته ځان ته احترام نه لري، که ته ځان ته ارزښت ورنکړي، نو تا خو د الله سبحانه و تعالی د نعمت شکر ادا نه کړه. تا خو د الله سبحانه و تعالی دغه درکړل شوی نعمت باندې د شکر ونه کړه. تا د الله سبحانه و تعالی د خلقت احترام نه کړه. تاسو راشئ ځان سره فکر وکړئ که یو نفر یو شی جوړ کړي او ته د هغه شي بې احترامي وکړي، څومره بې خوابه شي. ولې دې ټول عمر د ځان بې احترامي کړې ده؟ ولې ټول عمر ځان یو داسې څه جوړ کړي دي چې هېڅ، دا چې ځان ته احترام نه کوي، بل څوک به خامخا ته احترام نه کوي. ته چې ځان محترم نه ګڼې، نو بل څوک دې څه محترم وګڼي؟ بنان دا خبره اړینه ده، دا خبره اساسي ده. د هغې سره په څنګ کې الله سبحانه و تعالی د فاطر مبارک سورې په 10 مبارک آیت کې فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من کان یرید العزة ولله العزة جميعا. یعنی څوک چې عزت غواړي او د عزت غوښتونکی وي، په دې دې پوه شي چې عزت د الله سبحانه و تعالی لره ده. یعنی عزت د الله سبحانه و تعالی سره ده. عزت د بنده لاس کې نه دی، عزت د مشر، عزت د سپینګیري، عزت د فلان و فلان په لاس کې نه دی. دا عزت د الله سبحانه و تعالی لره دی. عزت د الله سبحانه و تعالی یو ورکړه ده. مخکې ما تاسو ته ویلي چې وتعز من تشاء وتذل من تشاء. یعنی باید موږ راشو عزت د الله سبحانه و تعالی نه وغواړو، او دا فکر نور د ځان نه لرې کړه چې ته د مکتب ګورې. موږ خو متاسفانه زه باید دا وایم چې په ټولنې کې اکثریت وخت ځینې هغه ناوړه وایم، ناسم وایم، چې وایم کم وي دا خبره، هغه دودونه چې یاله فلانی د بسمدانۍ دا کاکا دې ته احترام ته وکړه، که کاکا ته په دواړو سترګو زه احترام کوم، ماما ته په دواړو سترګو زه احترام کوم، پلار ته ټولو ته زه احترام کوم. والله اقل دا خبره دې نه شي چې زه دې احترام کوم، هغوی دې ماته احترام نه کوي. دغه احترام باید د جانبی. د انشتاین د فیزیک قانون دی، هر عمل عکس العمل لري. یعنی که هغه ماته احترام وکړه او زه هغه ته احترام وکړم، خو دا په دواړو سترګو ښه خبره ده. او که زه هغه ته احترام کوم، هغه ماته احترام نه کوي، نو دا خو بیا سخته خبره ده. زه به هره ورځ ځان کې دا فکر کوم چې ښه په ما نو څه شوي چې زه د احترام وړ نه یم. بیا چې تاسو غټېږئ مکتب، مدرسه، پوهنتون، د دندې چاپېریال، اخر یو ورځ تا ته دا فکر درځي چې یاره سړی رښتیا هم تا نه څه نه جوړېږي. او متاسفانه دا خبرې چې هر څومره ماته دوستان پیغامونه رالیږي او زنګ وهل کوي، دا خبرې نه دوی رنځېږي چې استاد فکور زه د فلاني و د فلاني و فلاني په مخ کې خبرې د نن نه وروسته اخه ځکه تا ته مې داسې یو منبع، دا ته مې داسې یو ادرس درکړه چې که ته د هغه نه عزت وغواړې، نو هېڅوک به دې مخې ته ونه شي درېدلی. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت و ذلت دا د الله سبحانه و تعالی لره. او که چېرته په قرآن عظیم شان کې موږ دقیق شو، دغه مبارک آیتونه چې مې تاسو ته تلاوت کړ او دوی ته تاسو وګورئ، نو دا به ډېر تاسو ژوند توپیر، ډېر به د تاسو ژوند ښه شي د دوی آیاتو سره، د دوی آیاتو د تطبیق سره. د منافقون مبارک سورې په 8 مبارک آیت کې الله سبحانه و تعالی فرمایي: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین. ای عزت وای د الله لره دی، د الله د رسول لره دی، او د مؤمنینو لپاره دی. عزت د چا لپاره دی؟ د مؤمن لپاره. مؤمن څوک دی؟ هغه باور، هغه ایمان، هغه عقیده، هغه باید راسخ. دا مؤمن دی. باور باید وکړي، په الله سبحانه و تعالی باور وکړي، ووایي چې عزت او ذلت د الله سبحانه و تعالی لره دی. دا د بل هیڅ چا سره نه، د بل هیڅ چا سره، د بل هیڅ چا زور نه رسېږي چې ماته د عزت راکړه. که هغه وزیري، که هغه رئیسي، که هغه معیني، که هغه
یعنی رئیس الوزرا یې که هغه هر څوک تا ته به عزت الله سبحانه وتعالی درکوي چې دغه ټوله دنیا یو طرف ته شي یو طرف ته او ته بل طرف ته ولاړ یو تاسو الله سبحانه وتعالی ولاړ ګوري تاسو لاړ شئ ابراهیم علیه السلام وګورئ تاسو لاړ شئ یوسف علیه السلام وګورئ تاسو لاړ شئ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وګورئ ټول عرب یو طرف ته څلور پنځه ځوانان یې خاکې ولاړ الله سبحانه وتعالی ورسره دا غزوې چې ګټل کېدلې دا د الله سبحانه وتعالی عزت و چې دوی ته ورکړی تاسو لاړ شئ ابراهیم علیه السلام وګورئ ورته بل څومره لوی اور څومره غټ اور او اور نشي سوځل ځکه الله سبحانه وتعالی عزت ورکړی یوسف علیه السلام په کوهي کې واچو چا عزت واخیست نه لاړ بیا مصر کې عزیز مصر د مصر یعنی فکر وکړه ګوره هغه ماشوم چې کوهي کې وغورځوي زه دنیا مې نه بیغمه کړه دنیا ترې بیغمه نه کړ یعنی دنیا یې ترې بیغمه نه شوه کړی دوی ځکه د هغه الله سبحانه وتعالی بناء دا خبره اساسي ده دا خبره اړینه ده چې که موږ راشو عزت د الله سبحانه وتعالی نه وغواړو بیا به الله سبحانه وتعالی موږ ته عزت راکوي د دې سره په څنګ کې د آل عمران مبارک سورې په 159 مبارک آیت کې الله سبحانه وتعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاذا عزمت فتوکل علی الله یعنی چې کله دی پریکړه وکړه قاطع اوسه بیا څه کوي او په الله سبحانه وتعالی باندې توکل وکړه ویناوالي غاړي چې ویناوال شي توکل دی په الله سبحانه وتعالی کړه پریکړه دی قاطع کړه کار ورته وکړه او بس مخته ځه ځکه زه بیا هم وایم چې څومره ته کینې په دغې برخې کې ته زده کړې ونه کړې په دغې برخې کې ته ځان پوه نه کړې په دغې برخې کې ته د زده کړو پسې د علم پسې د علمیت پسې د عمل پسې ونه ګرځې هېڅکله به تا نه شی نه جوړېږي مخکې د یو دوست سره د فایل د ضبط کولو نه یو څو وخت مخکې زه د یو دوست سره کېناستلم یاره نیم ساعت یو ساعت مخکې خبره دا شوه چې د شطرنج خبره یې وکړه شطرنج ډېره جالبه لوبه ده شطرنج کې پیاده چې ځان آخر ته ورسوي هغه وزیر کېږي د وزیر مقام ته رسېږي یعنی ګورئ دا فاذا عزمت فتوکل علی الله کله چې دی عزم وکړه اراده دی وکړه پریکړه دی وکړه بس ته به توکل په الله سبحانه وتعالی کړي نور به د ده و د هغه و د فلانو د بسمدانو د هغه او د ده او د کاکا او د ماما او د خاله د فلانی خبره او د بسمداني خبره د ده خبره او د هغه خبره فلانی به څه وایي دا به څه وایي هغه به څه وایي ویناوالي به څنګه شي دا خبرې به ټولې زده کړي یوه خبره د معنی زده کړه وایي فلانی به څه وایي دغې خبرې ابو طالب جهنم ته ورسوه هغه به څه وایي فلانی به څه وایي بسمدانی به څه وایي دې خبرې ابو طالب جهنم ته ورسوه نو دې ته دې فکري چې نور به د ټولو خبرې پرېږدي وتعز من تشاء وتذل من تشاء دا خبره به ځان سره اصل کړي بناء نننۍ جلسه عزت نفس یا ځان ته ارزښت ورکول ولې ځان ته ارزښت ورکړه ځکه ته خلق الله ته باید د الله سبحانه وتعالی شکر ادا کړي چې ته افضل پیدا کړی په ټولو مخلوقاتو باندې بیا یې درته ویلي دي چې ګورئ ما ته ځوان سپین ږیری زوړ غټ ماشوم وړکی دا پیسهدارو بې پیسو دا خبرې یو طرف ته ان اکرمکم عند الله اتقاکم کرامت په تقوا کې دی ماته عزت د تاسو په تقوا کې دی ماته بس چې الله سبحانه وتعالی ته تاسو معزز شوئ ټولې دنیا ته به معزز یاستئ ټولې دنیا ته ټولو خلکو ته الله سبحانه وتعالی ته ځان معزز کړه او توکل دی په الله سبحانه وتعالی کړه او مخته بځئ دا شو عزت نفس یعنې ځان ته باید ته عزت ورکړي ځان ته باید احترام وکړي ځان ته باید ارزښت ورکړي تم محترمې فلانی محترم دی تم محترمې رئیس الوزرا محترم دی تم محترمې وزیر د دفاع وزیر د خارجي وزیر د داخلي ټول تم محترمې هغوی محترم دي هغوی په خپل ځای کې ته په خپل ځای کې محترم دا خبره نه ده چې فلانی محترم دی فلانی محترم دی نه انساني خلقت ټول محترم دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ممن خلقنا تفضيلا ټول افضل دي ټول دا ما الله سبحانه وتعالی وایي چې دا ما افضل خلق کړي استي تاسو بیا وایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم
د تاسو نږدې ماته هغه د تقوا والا خلک دي. تقوا غوره کړه، نور د هیڅ چا غم مه کوه چې څوک دي او چې څوک نه دي. دا شو د دې جلسې هغه اصل چې ته باید ځان ته احترام وکړي. تر څو ځان ته احترام نه کړي هیڅوک به تا ته احترام نه کوي. او د دې جلسې دپاره 2 دانې تمرینونه تاسو ته در کومه چې ډېر مهم، ډېر اساسي او ډېر اړین تمرینونه دي. لومړی تمرین ستاسو لاړ به شئ د هندارې مخ ته به ودرېږئ، ځان ته به وګورئ، د خپله دغه جلال او د خپله د صورت او د خپله دغه مخ ته به وګورئ. وایه چې یا الله سبحانه وتعالی دا دې څنګه خلقت زه پیدا کړی، د الله سبحانه وتعالی شکرانګي به ادا کړئ. سترګې، د خپله مخ، د خپله خوله، د خپله پازه، د خپله غاګونه، د خپله ویښتان به وګورئ، د خپله د صورت سیکه به وګورئ، د خپله د قد و قامت به وګورئ. بس لاس په پورته کړئ، الله سبحانه وتعالی نه به شکر وباسئ، شکر به ادا کړئ. هندارې مخ ته دا تمرین اساسي مهم او اړین تمرین دی. د هندارې مخ ته به ودرېږئ، د هندارې مخ ته، او د ځان دغه سیکه او صورت او جلال چې الله سبحانه وتعالی درکړی ته به ودرېږئ او د الله سبحانه وتعالی شکرانګي به ادا کړئ. ووایئ چې الله سبحانه وتعالی تا نه ډېر زه شکرګزار یم چې ماته داسې یو کرامت راکړی دی، زه دې په مخلوقاتو کې افضل خلق کړی یم. دا دې یو تمرین هره ورځ سهار د مانځه نه وروسته به ته هندارې ته درېږې او دغه تمرین به ته ترسره کړې. دویم اساسي خبره او دویم تمرین ستاسو دا بحث په اړه مو نظر په وایس یعنی ضبط شوې بڼه باندې په واتساپ کې یا په ټلګرام کې ماته راواستوئ. د ما ادرس مشخص دی، نو هغه ادرس ته ماته یا په واتساپ کې یا په ټلګرام کې دغه تمرین دی تاسو د دوهمې جلسې دویم تمرین چې د دې جلسې په اړه به تاسو د خپله نظر ما سره شریک کړئ چې څومره تاسو ته د زړه سکون درکړه دې جلسې، څومره په تاسو باندې مثبت اغیز وکړه دې جلسې. دا ستاسو دویم تمرین شو. بناءً زه داسې لنډه دا جلسه راټولوم چې تاسو مکمل پرې پوه شئ، په عزت نفس هم خبرې وکړئ او تاسو ته دا خبره واضح شوه چې عزت نفس یا ځان ته ارزښت ورکول په دې معنی چې ته د الله سبحانه وتعالی خلقت ته ارزښت ورکړې. او ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تقوا باندې موږ الله سبحانه وتعالی ته نږدې یاست. وروستۍ خبره فاذا عزمت فتوکل علی الله، کله چې دې پرېکړه وکړه نور بیا توکل په الله سبحانه وتعالی کړئ. ان شاء الله العزیز چې په دې جلسې باندې او د دې جلسې په تمرینو باندې ښه پوه شوي یاستئ. د هندارې تمرین دا د شکر تمرین دی. هره ورځ تاسو به سهار شکر وباسئ او شکرګزاري به کوئ د الله سبحانه وتعالی چې دا خلقت تاسو ته درکړی دی، دغه د جلال تاسو ته درکړی. ورسره په څنګ کې چې دا جلسه مو واورېدله، د بحث په اړه به مو خپل نظر په وایس بڼه باندې ما سره شریک کړئ چې زموږ نظر دا دی، موږ ته دومره د زړه سکون راکړه. دا جلسه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا چې زه رحیم الله فکور ستاسو قدرمنو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو پاک او بخښونکي رب سپارم. ښې چارې.